पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई अत्ताइब हबीबुल्लाह। तो वो ये सुन के दा अल्लाह जल्ल शानहु दोस्त दे, दा अल्लाह जल्ल शानहु महबूब दे। यानी दास इंसान अल्लाह जल्ल शानहु ता ढेर خوخ दे چې هغه په خپل ګناه باندې بار بار پښیمانه کیږي، توبه وباسي. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبه سن کې دا سې ده لکه چې د سره ګناه کړی نه ده. یعنی څنګه چې یو ماشوم پیدا شي د خپل مور د خېټې نه وزيږي او هغه د ګناهونو بالکل صفاوي ګناه نه وی کړی، د چا حق نه وی خوړلې، د چا ځمکې پناه حق نه وی قبضه کړی، د الله جل شانه نه فرمانیاري نه وی کړی، نو څنګه چې دغه ماشوم صفاوي دغه شان کوي انسان مسلمان بنده هغه په اخلاص سره توبه وباسي، نو الله جل شانه به داسې د ګناهونو صفای کی.